أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. مخکې الله پاک د هغه خلقو بیان وکړو کوم خلقو چې د قرآن مجید نه انکار کو. په دې طریقه چې کله به د هغو نه تپوس وشو چې ستاسو رب څه نازل کړي دي، نو دوی به جواب ورکو چې د پخوانو خلقو قصې هغه نازل شي. یعنی صرف انکار د قرآن مجید نه نه بلکې استهزاء مسخرې کول مو په دې. د هغه خلقو انجام الله پاک بیان کو چې دوی به په آخرت کې ذلیل او رسوا شي. او د دغه خلقو زیږه د ورتلو هغه انتهایی بد ځای د ورتلو دی، او د وفات په وخت کې به هم په دوی باندې سختی، په دغه وخت کې به هم د دوی سره معامله انتهایی د سختۍ کېږي. اگر که په دغه وخت کې دوی ډیر د اطاعت او د تابعدارۍ اظهار وکړي، او په دغه وخت کې ردو توبه هم بیا نه قبل. د دې ځګینه الله پاک د متقیانو بیان کوي، کم خلق چې د الله پاک احکامات مني، د الله پاک د نافرمانی نه ځان ساتي، او په هغه کې د ټولو نه غټه درجه د شرک او د کفر د چیرې نه ځان ساتي، او د ګناهی کبیره نه ځان ساتي. نور دغه خلقونه چې کله تاسو وشي ماذا انزل ربکم، چې تاسو رب څه شی نازل کړی دی، نو دوی ورته په جواب کې وایي چې زمون رب خیرا سراسر خیر هغه نازل کړی، چې دا قرآن مجید د خیرونو او د برکتونو یو منبع او یو ذخیره. نو الله پاک فرمایي للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه. کم خلک چې د الله پاک د احکاماتو موافق زندگی تیرای، د دین او د اسلام اطاعت او تابعداري کوي، نور دغه خلقو د دې نیکو په بدله کې الله پاک وای په دې دنیا کې هم نیکی ده، په دې دنیا کې رد د پاره خوشحالي ده، او دنیا دا مقصود د انسان نه ده بلکې دا ضرورت ده د انسان. نو په دنیا کې هم د لپاره خوشحالي، آرام او سکون ده، د زړه اطمینان هغه حاصلېږي په ذکر د الله پاک سره. الا بذکر الله تطمئن القلوب. چونکه مونږ تر دې نعمت پته ځکه نه لګي چې مونږ د الله پاک ذکر او اذکار کوو، تلاوت کوو، منځ کوو، دغه شانتي د الله پاک د غټي نافرمانی نه ځان ساتو. موږ تر دې پته نه لګي چې په دې سره د انسان زړه ته کم سکون او آرام ملوي. کم خلق چې د دې نعمت نه محروم دي، هغه تر دې پته لګي چې هغه ته څومره بېچینی ده.
اگر که د دنیا خزانه د هغو پلاس کی او هغو له خوب نه ورځي بغیر د دغه دوايانو او د ګولونو هغو خوب نشي کولای او بیا د هغو زندگی بغیر د نشینه نه تیریږي که هغو نشه نه کوي نو هغو خودکشي ته تیاری د دې د وجې نه هر ټیم هغو په نشه کې پراته دومره بېچیني او دونه بې ارامي هغو نو الله پاک فرمایي چې کم خلق هغه نیکی کوي په دې دنیا کې حسنتون د هغو دپاره خوشحالي ده د دې نیکۍ بدله په دنیا کې هم د هغو دپاره د نیکۍ ولدار الآخرة خیر او خامخا کور د آخرت خیرون هغه ډیر بهتر ده یعنی دنیا دی یو سړی خپل مقصود نه ګرځي که په دې دنیا کې دغه یو څو ورځې زندگی د الله پاک د طرف نه څه امتحان او مشکلات په انسان باندې راشي دا دنیا مقصود نه ده بلکې اصل مقصود او خوشحالي هغه د آخرت ده نو الله پاک وایي چې خامخا کور د آخرت هغه ډیر غوره دی د دنیا ولنعم دار المتقین او ډیر خده کور د آخرت د متقیانو په اصل کې د متقیانو د پاره د الله پاک نه د یریدونکو خلقو د پاره چې کوم ځای تیار شوی دی هغه د آخرت کور او هغه ډیر زیات غوره او بهتر دی د متقیانو د پاره د چا د پاره چې تیار شوی ذکا الله پاک فرمای وفيها ما تشتهي انفسكم وتلذ الاعين دغه کور چې د آخرت کور دی او دا ډیر بهتر دی دا ولی بهتر دی ځکه چې دا به د دنیا د کورونو په شان نه چې که یو سهولت پکې موجود وي نو بل به پکې نه د آخرت په دې کې به هر هغه څه تشتهيه الانفس چې د انسان زړه سغواړي هغه به دته الته ملاوي چې کم شی د خوښۍ دته به هغه الته کې مهیا جنات عدن يدخلونها باغونه د همیشوالي د دنیا په شان باغ بنئ چې د بهار په موسم کې د سرسبز او شادابي او د خپل میوه ورکړي اخوا بیا د پانی وریږي او دغه شانتي لختي پاتې شي صرف میوه نور څه ضرورت پدې کې بیا نه پوره کیږي الله پاک وینا جنات عدن باغونه د همیشوالي او یوازې همیشواله نه بلکې په دغه باغونو کې به درده جمله ضروريات او رده ټول خواهشات هغه دته مهیا يدخلونها چې دو به داخليږي دغه باغونو او دغه نعمتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بېږي بلاندې د بنگلو د هغې نه نهرونه او دغه نهرونه اولی دا به د هغه نعمتونو او د هغه لذتونو سره وي چې یو نهر به د ګبین وي بل به د صفا پي وي بل به د شراب وي چې د هغې په سوره محمد کې الله پاک ذکر کړ مثل الجنة التي وعد المتقون د متقیانو سره چې وعده کړی شوی ده فيها انهار من ماء غير آسن يوبد صفاء بو نهري وانهار من لبن لم يتغير طعمه او بلبد صفاء بيو نهري وانهار من خمر لذة للشاربين او بلبد داسي صفا شراب نهري چې هغه بسکون کې ته مزه ورکړي د سکون کې هوش حواس پنه ګډوډ
چې دی بیا تمیز د ښه او بد نشي. وانهار من عسل مصفى او سلورم نهر هغه به د صفا ګبین نهر. لهم فيها ما يشاءون او په دغه باغونو کې به د دوی دپاره هغه سوي چې دوی څه خوښوي. صرف دغه فروټ وغیره به نه بلکې هر هغه څه به یي چې څه د ده خوښېږي او څه ته د ده زړه کېږي. او ردې د راشو کېدو دپاره د انسان دغه تکلیف د خطو دا به هم نه راپېږي بلکې صرف چې رده په زړه کې راشي هغه شی به دته راوړی شوی تیار کړو. کذلک یجزی الله المتقین دغه شانتي بدله ورکوي الله پاک متقیان. او مخکې الله پاک فرمایل چې کم خلق هغه انکار کوي د الله پاک نه نو د دغه خلقو د پاره با رسوایی او عذاب. او بیا الله پاک فرمایل دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم چې روحونه اخلي ردونه فرشتي په داسې حال کې چې دو ظلم کوي په خپل ځانونو باندې. نو ردو سره به انتهایی سخت معامله ځکه دو ته بردی په بدله کې وویلی شي فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها د جهنم دروازو ته داخل شي یعنی جهنم ته داخل شي چې همیشه به پدې کې او دا ډېر انتهایی بد ځای دی د متکبر خلقو دپاره. وس کم چې د متقیانو بیان دی نو دا خلق الله پاک وایي هغه خلق دي الذين تتوفاهم الملائکة الطیبین. دا متقیان هغه خلق دي چې روحونه اخلي د دون فرشتي طیبین په داسې حال کې چې دو پاک. د پاکی نه مراد باطنی پاکی ده یعنی د ایمان. ځکه ظاهری که انسان په ځان باندې هر قسمه خوشبو ولګي خو چې دننه دی نجسي نو دی په ظاهري خوشبوګانو باندې نه پاکي. ځکه د مشرک په باره کې الله پاک فرمایي انما المشرکون نجس یقینا مشرک دا نجس خلق دی پلید خلق دی. هغو کې ډېر غټ غټ سرداران د دنیا دغه کم ظاهري شیزونه چې دي د ښایست دپاره او د خوند دپاره دا ټول هغو ته مهیا لیکن په دې سره هغو ته پاک نه دی ویلی شي. نو په داسې حال کې چې دو پاک وي یعنی ایمانی قوت د دو برابري اعمال د دو برابري نو دغه فرشتي به دو ته د روح اغستو په وخت کې ووایي سلام علیکم سلام دی وی پتا سو. حضرت تمیمی داری رحمه الله هغه فرمایي چې د مرګ فرشته به دته انتهایی په خپل شکل او انتهایی په اعزاز سره راځي. چې 1500 فرشتي به نور هم د دغه کس د استقبال د پاره د تپېش او د دوی سره انتهایی ګلدستې ګلونه قسمه قسمه دا به وسره وي خوشبوګانې به وسره وي او کله چې د دنه روح اغسته کیږي نو رده خواته هغه انتهایی په ادب سره کیږي او رده په بدن باندې د خپل لاسونه کیږي او دته سلام وکي اول ځکه چې هغه ته د الله پاک د طرف نه یو حکم شوی چې زما د پلان کې بندا په د باندې ما هر قسمه امتحانات په دنیا کې راوستل
خدای په هر حالت کې زما تابعدار پاتې شوی وزه غواړم چې د دنیا د دغه تکلیفونو او دغه مشقتونو نه دل نجات ورکما او د همیشه په نعمتونو او په آرام او په سکون کې داخل نو فرشتي په دې باندې خپوي چې دا د الله پاک داسې بنده دی چې رد په معمولی طبيعت پکې کېدو سره هم الله پاک ناراضه کیږي نو هغه انتهایی په خپل حالت سره راشي او دته سلام وکي او دغه خوشبوګانې د ګلدستې دته مخامخي بیا وته د جنت د کړکونه یو کړکۍ کولاو هغه خوشبوګانې او هغه هواګانې په د باندې لګي او دته مخې ته پوری ودرېږي چې پاغي باندې رد نظر لګي نو دغه طرف ته رد زړه هم دا غواړي چې زدي چې ته لاړ نو دا فرشتي وته انتهایی په نرمۍ سره وایي ادخلوا الجنه چې اے د الله پاک بندا داخل شدي جنت او په سوره فجر کې الله پاک فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفسي مطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه لاړ شکن خپل رب طرف ته لاړ شه چې هغه ستانه هم راضي دي او ته داغه نه هم راضي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي داخل شه زما په هغه ټولګي کې چې هغه جنت طرف ته روان دي په هغه ټولګي کې داخل یو طرف ته فرشتي د دې انسان نه روح اخلي چې دته سلام وکي او چې څنګه ته روح واخلي نو دته وای ادخلوا الجنه جنت ته داخل شه دغه نعمتونو او په خوشالیانو کې همیشه اوسېګا بما کنتم تعملون په سبب د هغه عمل چې تا په دنیا کې وزمون د پاره هم د سوچ او فکر خبره چې فرشتي دته د جنت د داخلي دو زیره ورکي نو دا وته په کاته کې نه ورکي چې دیبه په دنیا کې د خپل خواهش موافق ژوندۍ تیر د زړه چې سغواړي دی باغه او چې کله دغه وخت راشي نو دی به جنت ته ځي دا جنت دا په بدمعشي باندې چاته نه میلاوي نه په طاقت باندې چاته میلاوي بلکې صفا د الله پاک فرمان دی چې دا ورته وای بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو چې تاسو په دنیا کې کوئ د هغه عمل په وجه جنت ته داخل شئ چې و زمون عمل هغه د دغه درجه عمل دی او کنو چې موږ په جنت ته داخل شو او دا هیڅ ګرانه خبره نه ده چې انسان د دې خبرې فیصله وکړي چې زما عمل د جنت ته د داخلي دو عمل دی او کنه زکات هغه عمل چې د الله پاک د احکاماتو موافق انساني کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقو موافق عمل انسان کوي نو دی به خامخا دغه اعمال جنت ته داخله او کم اعمال چې د انسان د الله پاک د احکاماتو په خلاف ورزي کې کیږي یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو نه خلاف دغه عمل اگر ته د غره عمل دی ولي دغه عمل دی چې ته جنت ته نشي داخله ذکا الله پاک په سوره حمیم سجده کې فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقینا هغه کسان چې هغه ردی خبره دعوه کوي چې زمون رب الله پاک
نو دعوه د دې خبرې چې زمونږ رب الله پاک ته ردی د سمورات د چې دا دعوه وکړه دا خبره ومنله چې زما رب الله پاک وس دغه رب د احکاماتو موافق په دې ژوندۍ تیر او په دې خپل دعوه باندې د مستقیم پاتې شو ثم استقاموا په دې باندې بیا قائم ودرېد د مرګ د وخت پورې تتنزل عليهم الملائکه نو د مرګ په وخت کې په د باندې چې کومې فرشتي راځي دغه فرشتي به درته وایي الا تخافوا ولا تحزنوا چې اے د الله پاک بندا یریګمو ولا تحزنوا او غمجن کېږم یره په کم شیز باندې راځي کم مخې ته حالات چې انسان تر رواني په هغه باندې اکثر انسان یری یره کند دا سخت حالات دي سخت زیاده نو فرشتي ورته وایي چې مخې ته تا کم سره روان دي دا غي نه هیڅ یره او شاته چې د انسان نه کم صفاتی کیږي رشتہ دار اقربا مال وغیرہ دا شتونه دې په باره کې ورته وایي ولا تحزنوا په دې پسې غم زکا وابشروا بالجنه خوشخبری او زیره واوره د هغه جنت په باره کې کنتم توعدون چې تاسو سره په دنیا کې دا غي وعده شي اخوا چې دا د کم مراحل را روان دي هغه انتهایی پرسکون او د خوشحالي مراحل او زمون نه هم مېریګه کومګه تا ته ناشنا ښکارو مونږ ناشنا نه یو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفي الاخره مونږ په دنیا کې هم تاسو مرګري لکه د هر انسان سره هر ټیم فرشتي په دنیا کې هم تاسو مرګري وفي الاخره او په آخرت کې هم تاسو نو د انسان اعمال دا د انسان د پاره د خوشالو او د انتهایی نعمتونو سبب هم ګرځي او د انسان دغه اعمال د دې انسان د پاره د همیشه بدبختی او د رسوایی سبب هم ګرځي الله پاک دې زمون اعمال د خپل رضا اعمال دي وقيل او کله چې ویل شي للذین هغه کسانو ته اتقوا چې ځان ساتي د سره د الله پاک د نافرمانی ماذا انزل ربکم سنازل کړه دې رب تاسو قالوا دوای خيرا سراسر خیر نازل کړه دې للذین نپار د هغه کسانو احسنوا چې نیکی کوي فی هذه الدنیا پدې دنیا کې حسنه خوشالی دا ولدار الاخرة او خامخا کور دا اخرت خیر دیر ورده ولنعم دار المتقین او دیر خده کور دا اخرت دا متقیانو دا پارا جنات عدن باغون دا همیشوالی دی يدخلونها چې دوب داخليږي هغه ته تجري چې بهيږي با من تحتها لاندې د هغینا الانهار نهرنا لهم فيها وبددو د پاره پرې جنتونو کې ما هغسا یشاؤون چې ددو خوخوي كذلك دغشانتي يجزي الله المتقين
بدل ورکوي الله پاک متقیانو ته الذين دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکة چې روحونه اخلي ددون فرشتي طیبین بداس حال کې چې دو پاک وي یقولون دو تبوائی سلام علیکم سلام دیوی پتا سباندی ادخلوا الجنة داخل شي جنت بما كنتم تعملون فسبب ده هغه عملونو چې تاسو کول